بسم الله الرحمن الرحیم د کابل ښوونې روزنې پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د برخې برحاله استاده پوهنیار تهمینه رحماني یم. که په ټوله کې موږ د افغانستان ټول محصلان په دوو برخو باندې وویشو چې نیمه برخه یې ښځینه او نیمه برخه یې نارینه تشکیلوي. په دې کې بیا د ښځینه ونډه بیا پسې لا کمیږي. که چیرې موږ پاملرنه وکړو د ښځو ونډې ته، د ښځو په ونډه کې بیا هم هغه ستونزې موجودې دي چې هغوی له بېلابېلو مسایلو سره لاس و ګرېوان دي. لکه لومړنۍ کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، کله فقر اجازه نه ورکوي. خان اکاډمي هم یو داسې مرکز دی چې دوی شاوخوا 40 ژبو باندې دوی همدغه مسایل ویډیو کوي او بیا یې هغه برخو ته لیږدوي چې په آزاده توګه باندې هر څوک وکړی شي هغې نه کار واخلي. نو دا یو ډیر غوره ګام دی او موږ په دې هیله یو چې دا په ځانګړې توګه د پښتنو دپاره یو ډیر نیک او ښه زیری دی. غوره به همدا وي چې دغه برخې ته بودیجه یو څه زیاته شي او دغه ویډیوګانې په پښتو ژبه لکه موږ د نورو کلتورونو په اساس که د پرتلنې په توګه ورته وګورو نو د پښتنو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي.